د پاکستان بل منافقت او دوکه‌بازي له طالبانو او افغانانو سره پاکستان امریکا ته څنګه او د څه لپاره خپل میدانونه په واک کې ورکړي دي، تازه کوم جزئیات افشا شوي دي، حال سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. اجمل ستانګزی لیکي پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د حملو لپاره خپل میدانونه او هوایي حریم په اختیار کې ورکړی دی. دغه ډرون الوتکې او امریکایي الوتکې له همدې لنډ پاکستان څخه الوزي او په افغانستان کې په ترهګرو بمباري کوي. پاکستان یو داسې هیواد دی چې هر څه کوي، خو نه دولت نه ملت د خپلو ملي ګټو په ضد څه وایي. کله چې امریکایي عسکر له افغانستانه پاکستان ته لاړل، نو همدې پاکستانیانو ورته په سرکونو باندې ګډاګانې کولې، خو مذهبیانو به افغانانو ته ویل چې جګړه ورسره وکړئ. پاکستان پوهیږي چې د نړیوالو قدرتو څنګه ګټه واخلي. برعکس افغانان چې بهرنۍ وویني، نو د جهالت او حماقت رګې راوپارېږي او د دې په ځای چې ګټه ترېنه واخلي، هم ځان پرې تباه کوي او هم هیواد پرې تباه کوي. طالبان د پاکستان وفاداره ملیشه ده او هیڅکله به هم پاکستان ته ونه شي ویلی چې ولې ستا له خاورې په ما بمبار کیږي. دا هماغه پاکستان دی چې د طالب له برحاله سفیره یې پرتوګ وویست او یو زیات شمیر مشران یې ورته ووژل او بیا یې امریکا ته وسپارل، خو طالبان بیا هم ورته ټیټ سر او مړې سترګې لاس په سینه ولاړ وو. طالب پوهیږي چې له هر چا سره پنجه، خو له پاکستاني بادار سره نه پنجه، ځکه پاکستانی بادار به یې هیڅکله پرې رحم ونه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیله لیدلی وي، کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.